دغه ابل ورځ یو مړی شو ماته وی چې یاره دا جنازه تا کړې خبو لوی مولای ماته وی ما زه په علم خو لوی مولا نه یم خو دغه اسې غټې ما وی چې نه لوی مولا مال واوره چې په لوی مولا دې د مړي جنازه وکړه مړی به لوی دوزخ لځي وی چې دا ولې دا ولې مالستا عقیده دای چې دا لوی مولا توپ چې دی دا مړی به جنت ته بوځي که دې مړي هر څه لغړي ته په ژوند کړي خو چې لوی مولا یې جنازه وکړه راته ښکاري واوره زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي لوی مولا او پیر خو په ځای پرېږده چې چا په ژوند د قرآن سره یارانه نه وه کړې که پیغمبر جنازه وکیم په خدای قسم که خدای دې فریدي دا چا جنازه جی رسول الله سم کړی و عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین داغه جنازه پیغمبر کړی و خدای ورته وی چې د پیغمبر په جنازه یې چرته پرېږدم پیغمبر په جنازه چرته خلاص یو خو زمونږ دا عقیده ده دویم مونږ دا عقیده ده چې دا زیارت په ورځې وریجې مریجې وخوټ کوو طالبان راولي دا درې سپارې ووایي لکه خدای او قرآن ته وګورئ 3 سپارې اوس د چا پلار ویلی شي څوک 3 سپارې ورکړي او پکې چودري منیټر جوړي هلکه پوره شوې او جي یو لږ پاتې دله ورکړه دله ورکړه یو ځل یې پکې داسې پېښومه پوره شوما ټپ کې هلته مې کېښ ویل جي څنګه چلو شو مال پوره شوې زه داسې 4 کتابونه والایم چې په 2 روپیو 3 سپارې د په مړي پسې زاروک شخوار شي نه دا وریجې خورم نه 2 روپیا دی خو وګوره 3 سپارې نشي خلاصولی یو بسم الله یو په بسم الله کې 19 حرف دي 19 د بین والا ترمیم پورې 19 حرف دي او زبانیه ملائکی چې د جهنم په خدمت مقرر دي هغه 19 دي یوی بسم الله سره دي چې یارانه وا نو د دې په برکت باندې الله د زبانیه 19 د قهر باندې کونه بچ ساتي یو بسم الله سره او چې بسم الله او قرآن سره د یارانه نه وا کدا قرآن در سره په قبر کې کې د مم والله کدي خدای پری د مرګ نه رسول سکی او بیا زه تاسو ټول په ایمان وای د مړو جنازې هم کړی دي کنه ها واه شیخ صاحب چا چې د مړي جنازه کړی لاس اوچت کړي ځواني مرګانو سکړو ټول کړی ماما تانه دا کړی سر دې پوښو دې خو وګوره او آئی پا ایمان چې د مړي په جنازه کې تاسو ولاړ وئ او اللهم اغفر لحینا و میتنا تاسو ویلو په دې ځای کې نری غوندې درد پیدا شوی چې خدای دې مړي سره به بېګاله څه چل کېږي ها شوی ها دا اللهم اغفر لحینا آواز د دې ژبې او که د دې ځای نه راوتو ها د دې ژبې د دې ځای آواز په ایمان وایي چې تاسو کې به ډېر خلک داسې وي چې د چارور به پولیس نیولې تانې تا مارشالله کې وغیره وغیره بیا پولیس پې باندې کسټډي والی عدالت ته بوځي چې 3 ورځې ریمانډ راکا نو ریمانډ چې پې پولیس والی نو هغې کې دا خطرې چې بېګاله به دا پولیس په وهلو مړ کي نو صاحب منډې ترړې جوړې کي چې هله پولیس کسټډي پې اغستې ده او چې چېرته یې ونوئ تانېدار له شپارسونه ګوري او انسپکټر له ګوري او ډي اس پي له ګوري چې ویې نه وهي چېرته تاسې کوي که نه کوي تاسو په ایمان وایي په قبر کې په دې مړي باندې عمر له کسټډي واغستې شوه عمر له او بېګاله یې ړومبنۍ شپه ده د کسټډي پولیس هماغه دی چې ده لیدلی نه دی عدالت هماغه دی چې ده لیدلی نه دی کور له مغې له ورغی چې ده لیدلی نه دی دې ځای ټوله شپه درد کړی دی چې بېګاله به ده سره په دې کسټډي کې څه کېږي کړی دی خو جاړی زوی مې مړ شو مټې مې لاړ میړه مې مړ شو سر توره شو
ښځه مې مړه شوه بې ښځې شو وختي ماښام یو بوډا راغی ښځه مې مړه ده چې بل واده مې وکړی مالوه راو بوډا ستا هغه خدای وواچه چا پیدا کړی ته که مړ وی په دې عمر کې نو ستا دې ښځې به د بل مېړه نامه اخیستی ویلې نه نو مالته دومره بې وفا بېخ ویوځه چې هغې لا څلوېښتي هم نه شوی ته بلې ښځې پسې ګرځي لږ شرم وکړه ستا دې عمر ته وګوره سابندي دې ده ما سره کېناستې سا دې خرابه ده نو صاحبه ښځې اوس ډېرې شوي هم دي که څه بلا ده ورته پلې کېږي 4-5 بوډاګان زما یې ونه منله او ښځې یې وکړې نو د چا یو زوی شوی میړه خپې اګرې ته کړې د چا یو لور شوی میړه خپې اګرې ته کړې ځوانه ښځه پاتې شوه هغه غریبه به اوس در په در خاورې په سر کړې خیر د دې سړي شان شوکت ته عمر ته بیماری ته دې ته هم لږ خو وګورئ تاسو خیال راغی نه یو حال په دې ملک کې جوړ دی والله که نه ښځې راټینګولی شي نه هلکان راټینګولی شي نه بوډاګان بوډا چې په نالت شي پناه په خدای راټینګول بیا د خدای قهر تاسو خیال راغی نو عزیزانو په دې ګریوان کې لږ سوچ وکئ چې موږ سله پیدا یو موږ ته څه کول پکار دي او موږ څه کو لګیا یو او زموږ انجام به څه زو به کم طرف ته نو قرآن سره رابطه او تعلق پیدا کړئ کوشش کوئ چې څه کار د دنیا کوئ چې د قرآن مطابق وي او د مرګ نه وروسته دا قرآن هم په کار راشي واخر دعوانا ان الحمدلله رب د یو خدای اسره وکړه هر څه به تا پسې ګرځي نن موږ د بنده اسره کوو په شرمونو وشرمېدو ذلیل شو رسوا شو تباه شو ملک د ملک تباه دی چې موږ پکې د اسره د بنده کړې ده بنده به څه او د هغه به چاله ورکړه څه بنده به چاله څه ورکړي هلکه تاسو به څه ورکړي خو که ډېر درته وجاړم 1 روپۍ پکوړې به راته وایي خبره ده که نه یو 2 خجورې به راکړې راله اوړه به راله سوکلي غوښه به راله سوکلي غوړي به راله سوکلي مسالې به راله سوکلي نو تابعداري د هغه ذات کوه چې چا د ټول کور نظام درته جوړ کړی دی د ټول کور نظام هغه صرف د خدای ذات دی بنده نه دی والله العظیم 42 کال د پاکستان شو او په 42 کال کې ما د بنده سره کړي نو د پیغمبر په منبر ناست مسلمان بنئ یا به مې دا ویلي چې دا پلانې افسر زما واقف راغی یا وزیر واقف راغی یا نه اسره به صرف د خدای کې دا به نه کې چې د سره مې کار دی په دې واسطې ولګ واسطه نه نیغ به پې ورځې ورته به چې دا کار دی که کوي که کني خدای دې کور روان که تاسو خو ګرځئ سپارښتونه لټوئ خلکو ته که موږ څه کار دی سپارښتونه لټوو پرون یو مونږ ملګری راغی هغه څه کار ویاله غر کې مال راځه سړی ډېر لوی افسر چې ورننوتو چې ده ته یې وکتل مونږ دې مرګي ما ته مولانا صاحب دا خو ډېر روان دی مال خبره واوره په دې مې پوه کړه چې غلطي خو یې کړې ده اوس معافي غواړي نو کنن دې لاس تړلی تا ته پیش دی نو یو شعر واوره بیا دې چې څه خوښه ده ورسره یې وکړه یو شعر واوره وی چې ښه جي وایي مالګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا پیخ با په هغو شي چې به تړلم به وهل کا که نن بل تا ته لاس تړلی پیش دی سبا به تم چا ته لاس تړلی پیش یې چې هغه به وهلم کولی شي او تړل به هم کولی شي داسې شو ولله بابي روغوتی ده دا کار وکړه غر کې کړم مولانا صاحب ما دپاره دعا وکړه چې ما خدای ونه تړي مال نه دې تړي که دی دې پرېږدي تاسو خیال راغی
عرض مې داو چې اسره دې د خدای وا او د بنده اسره دې نه و، ټولې لارې به درته کولاوي، ټولې لارې، او چې د بنده اسره دې و ټولې لارې به در باندې بند دي، ټولې لارې. تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو عرض مې داو چې قرآن یو قانون دی. حکومتونو نه دا توقع مه کوئ په دې ملک کې چې د الیکشن نامه ژوندی وي، د الیکشن نو دا چې خوب هم ونه ګورئ چې دې ملک کې به قرآني نظام راشي، چې د الیکشن نامه پکې ژوندی وي، څو پورې چې خدای پاک یو ښه مسلمان او ښه جابر حکمران نه وي راوستی په دې ملک چې یو 2 کروڑه د تیغه وباسي، نو دا 8 کروڑه به ایله د سړي زامن شي. تاسو خیال راغی؟ نور دا الیکشنونو کې اسلامونه نشته، دا تصور مه کوئ. نه د دې قوم مزاج اسلام راوستو ته جوړ دی، د دې قوم مزاج جوړ نه دی. تاسو دا خیال کړی دی چې راته ښکاري چې دا سړی بس چې مړ شي او مولانا صاحب جنازه وکاو دغه دی، بیا هغه د سود پیسې په مونږ پسې ګرځوي، مونږ بیا مونږ هم زاړه نهر خو یو که نه. تاسو خیال باندې زمونږ یو مرګی هغه ته مې هلکه تا نه هغه وزیر نه د پیسې میسې واخېستې، ما ته ما جنس بدل شي یار، ته هلر څه کې ډکي وایې؟ ویل ما له چې راکړو جنس بدل شو. مال ښه ده نو زه ستا تصور هم کوم د جنس د بدلېدو، ته سړی چاته د نکاح کوم ما ښځه کړې. ویل ولې؟ مال جنس دې بدل شو. دا زمونږ د خولې خبرې دي. نو دې وجې نه عزیزانو قرآن کریم اصل منشا او پیجنئ، اصل غرض او پیجنئ. نن ته په ملک کې وګوره بغیر د مړي ژوندي نه، بغیر د اشد ضرورت نه ډاکټر شو وغیره وغیره، د دې نه سوا به ښځه د کوره بار نه وځي، ښځه به بار نه وځي. دې قرآن کې لیکلي دي، تاسو چې ختم وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، وقرنا فی بیوتکن، دې قرآن کې لیکلي چې ښځې دې په کور کې کی. علما لیکي چې ښځه به په کور کې په زوره زوره نه ګرځي چې د پړو اواز هم بار پردی سړی وانه وري. ما وی چې تاسو حاملین د قرآن یې، زه حامل د قرآن یم، دعوادار د دې یم چې زه ملا یم، ما قرآن ویلی دی، زه په قرآن پوهېږم. ټیک شو. زه چې څه وخت کې د ښځې په مجلس کې ناست یم او هغې ته په غور ګورم، د قرآن دا آیات په هغه وخت کې چېرته تللی چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قرآن دا آیات چېرته تللی په هغه وخت کې؟ کتاب نه بار تښتېدلی او که زما د سینې نه وتی چې سړي ته حکم دی چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اتفاقي دي چېرته ښځه ولیدم نظر ښکته وغورځوه، اتفاقي دي ولیده. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، او ښځو ته مو وایه چې سړی وګورئ نو نظر ښکته وغورځوئ. ته ماته ووایه د قرآن دا 2 آیاته چې د پاکستان سړي او ښځې راونیسي جنت ته به په کومه لار ځي؟ مونږ به تللی شو؟ په کومه لار به ځئ؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، دې دې د مرۍ ونیسي چې زه درته یادم او تا ځوانې جینۍ جوړ کړې او سینګار کړې ته په غور کتل، زه دې چېرته غورځولی وم؟ ته به ما نه ځې کوم خوا؟ وی البسا مشکین زلف یار ما، البسا مشکین زلف یار ما، چونکہ ما دزد مو زنجیر ما،
वो जमा द यार जुल्फ खुद मुश्को द अंबरो पशान दी। देखिए शक नहीं, जमा द यार जुल्फ खुद मुश्को द अंबरो पशान दी, लेकिन जखो गले माद पारा बती जंजीर न जोड़शी। कुरान तो अजमत के शक निश्ता तो खुदा ले कलाम, लेकिन तो कुरान दायात न बमुंग द पारा जौलनीश दा मुंजुनान द मुस्तकाजा दा द चिता द गुना न मनी की दा द गुना न बच की। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाय वल मुनकर, मुंजदे मुकरो बार लाड़े हृदय माल दे मुखड़ो पत्तल के दे टगी उकड़ा पर गस के दे टगी उकड़ा। एकादार वे मजदूर सरदी पर मजदूर के टगी उकड़ाओ मुंजिम करे। हज तम तले पर रमजान के उम्रे तम लाए प्रदे हक दी मोवाल नमिया सड़े मातरा सतनाजा वचा सर द पैसों में चिमात बयान तीर को वाली जी रात वही शरीयत रा सरोकन पदी में पूछ के घटम है का बेलम है मुसड़े बेली यकीनी माल बिल्कुल घटे वाली हम वर्त शरीयत को माला वर्त हुआ वाले ब्याह माल बस वर्त हुआ मौली से निम्न वर्त हुआ बस माला का मदरसे तो बलारशे मुफ्ती साहब तब मुली के देव मुली के अगर फैसला हो यकीनी बेली तास बोई चिता को दरोग वाले चिदा पर शरीयत बेली दाए गटा दा दासिदा करना तो शरीयत के लिए बेवकूफ पुएगी ना पर शरीयत के नीचे बेले दा दगा दे गटा दा बस नर्ज में दाव अजीजानो जी शरीयत तजन इस दे जकर आजमा चे गटमी का गटमी नहीं पकिनो लाडमी काले कानून तजम उस्तासो आयो डब गराए खाल को उस्तासुपदी जुमात के मौलाना से चिरे दे दुनिया फैसले के और उस्तासुपदी डब गराए के डज होगा पुष दुकान जगाड़ा दा साहब पकोर जगाड़ा दा साहब पैसो जगाड़ा दा साहब सुख सपेड़ा ओशवा डजो शो प्लान तासुदी जुमात तो चिदानन पे लकुना रुपए लगोले दिल तरा मंडा कोई रिपोर्ट ना करे डब गरे ताने त मंडा कोई अबरा कोई हां डब गरे ताने त मंडा कोई द खुदा तानश्ता द खुदा ऐसे चोशता और तुद पेरंगी ताने और पेरंगी ऐसे चो तलारे मुद्दा कुरान बमर्ग नरुस्तु तातम सवाबू नदर की जन्नत तबदी बूझी तासो खुदा पाक परोजा की तौफीक दर को नीमा घंटा उधरे दे नाड़ी दे जन्नत तो त्यान से जी दा कुरान बदागा चा शफी ये कुरान वेली वन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल जगड़ अमराला द खुदा व रसूल को कानून तैयारत कई राशि मौली से तकीनू तम बयान तेर का जब तेर कम तम गवान रावाला जब अमरावलम चे शरीयत से फैसला दे बदबख कौम कचर तप कुरान फैसले कोले नन बदे कौम आसमान सर खबरे कोले नन पयाव लेज़मक अस्ता जगड़े पयाव लेज़मका अंग्रेज चिता द पारा कम कानून जोड़ करे वे पिंजल लस्काला दीवानी केस पिंजल लजरा जजान पे बदल छी और उस्ताद यो लेज़मक के फैसले ने कीगी द खज़े द जामोन पे खलाश है और द वकीलानो खर्चे नहीं पूरा कोले दा ठीक दा गलत आखिरी अंजाम इन ब्याचुशी को या गाओ गटी या तो गटी और का शरीयत तरा लई अनमम न तवानीगी या बे तो गटी या बे गौ मुचस्ता गटल और दागा गटल अल्तम एहतिमाल दे या बे तो गटी या बे बेले और दिल तम दे नो बदबख्त वली पुस्तर गुडुन दे चे द खुदा कुरान दे प्रेखे दे फैसले दे अंग्रेज कानून तवड़ी मुल्क खुदी की शक निश्ता चे जालिम दे 42 काला के हर हुकूमत चरागले दे पदे मुल्क जालिम हुकूमत रागले जो दीन और दे इस्लाम और द मजहब दुश्मन हुकूमत रागले दे इस्लाम सरे धोखे करी मुंगा पदे कर क्या वही पदे हम गोलई हिलाल कमेटी जोड़ा उस हिलाल कमेटी पे इस्लाम की कम ज्यादा हाँ हिलाल कमेटी कम ज्यादा आराम कमेटी कम ज्यादा अला इस्लाम रावस तो हिलाल कमेटी जोड़ा
اعلی اسلام راوست بلا سود بینکاری جوړ تاسو راشي بلا سود بینکاری سټډي وکړئ دا عین مغه سود د خر مغه د کټه ولا بدله کړ اعلی اسلام راوست زکات سیستم یې راوېستو زکات سیستم تاسو وګورئ 7.5% کم منافع چې لګي سود هغه 7.5% نه 2% کټ کی او 15 بیا مالک ته ورکي زکات خو دې ته وایي چې ستا ذاتي 100 روپۍ د هغې نه به 2.5 ورکې تا خو د 7.5% سود نه 2.5 ورکړې ما په خبرو پوهېږئ بیا سالانه کټوتی کیږي او پاګې باندې نامه د زکات کې خوا د دې داسې مثال دی لکه غول په تالی کې واچي او رومال په واچي او نامه په د حلوا کې